ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا. رښتیا ویل څوک چې معامله ګری وي په معامله کې باید رښتیا ووایي. که څوک په خپله معامله کې رښتیا وایي، اوس خو ډېر خلک دغه عذر لري، که دې رښتیا وویل سودا دې نه کړي درواغ به وایه. زموږ اوس تاسې وګورئ دا د الله عز وجل ابتلا او امتحان ته دې ځای ته یې درولي وي. که دې رښتیا وویل دکان به دې پارچه وي، کاروبار به دې معطل وي، کنې درواغ به کوي. او د مال د ډېروالي یو سبب رښتیا ویل دي. سړی رښتیا ووایي. که سړی په خپل مال کې درواغ ووایي، په دې درواغ باندې به دی خپل مال خرڅ کړي، په دې درواغو باندې به دی د 1 روپۍ پر ځای باندې 10 روپۍ وګټي، مګر نه دا 10 روپۍ دته یو شه ورځ پاته کېږي، نه دا 100 روپۍ ورته پاته کېږي. هغه ګناه دې بېله په څټ کې پاته سوله چې درواغ دې وویل، هغه ګناه دې بېله په څټ کې پاته سوه چې چم و دوکه دې وکړه. د دغه مال سره شاید ستا سره ملاړ شي، د دغه مال سره شاید ستا ابرو عزت هم پایماله شي، مال دې ملاړ شي، سر دې ملاړ شي، او عزت دې ملاړ شي. عرفت الله في قدري وفي سعي. تعليم الإسلام راديو.